بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، زموږ سره د درسونو لړۍ ته بیا هم ښه راغلاست. په دې لیکچر نوټ کې موږ د کیمیا لومړی درس شروع کوو چې د کیمیا لومړی برخه به وي او موږ به د کیمیا په اړه معلومات ترلاسه کوو. زموږ د کیمیا لومړی برخه د اووم صنف د کیمیا له کتاب څخه شروع کیږي او موږ به د کتاب په اړه جزئیات په خپلو PDF نوټونو کې اضافه کوو، خو په ویډیو کې به تاسو ته نه وایي، یوازې موږ خپل درس پکې تشریح کوو. سمه ده، زه خپل لومړنی درس شروع کوو. د کیمیا لومړی برخه. په د کیمیا په لومړی برخه کې راځو اول شامل موضوعات ګورو. د کیمیا په لومړی برخه کې شامل موضوعات چې دي، د کیمیا تعریف دی، ماده ده، د مادې مکمله تشریح ده او د مادې خلاصه ده. دا هغه درسونه دي چې موږ به نن په دې لیکچر کې لولو. لومړی راځو د کیمیا تعریف ته. تعریف: کیمیا هغه علم دی چې د مادې له ترکیباتو، خواصو او اصلي یا کیفي تغییراتو څخه بحث کوي. تشریح څه ده او موږ باید تشریح باندې ځان پوهیږو. دا هغه تعریف دی چې په کتاب کې لیکل شوی او تاسو باید د امتحان لپاره او د نورو موارد لپاره ځان سره حفظ کړئ. خو تشریح بیا ډېره اړینه ده چې موږ باید وپوهیږو چې کیمیا ولې لولو او د څه لپاره لولو. تشریح یعنې کیمیا هغه علم دی چې د مادې له جوړښت څخه بحث کوي. مطلب دا چې مثلا د ترکیباتو په برخه کې یو شی په نظر کې نیسو، لکه اوبه. موږ ته کله کله داسې پوښتنه پیدا کیږي او داسې سوالونه پیدا کیږي چې دا اوبه د څه شي څخه جوړې دي، یا اوبه د کومو موادو څخه جوړې دي چې نه رنګ لري، نه خوند لري او نه هم کوم بوی لري. خو یو حیاتي نعمت دی چې خدای جل جلاله موږ ته راکړی دی. خو موږ ته پوښتنه پیدا کیږي چې اوبه له څه څخه جوړې دي. د دې پوښتنې لپاره چې ځواب پیدا کو، د کیمیا علم موږ سره مرسته کوي چې د اوبو ترکیبات یعنی اوبه د څه شي څخه جوړې دي او خواص یې وپېژنو. دا ټول موږ سره د کیمیا علم مرسته کوي. نو د کیمیا علم موږ ته وایي چې اوبه له هایدروجن او اکسیجن څخه جوړې دي. نو نتیجه او مطلب دا اخلو چې د کیمیا علم بغیر له دې نه چې تعریف یې حفظ کو، په تشریح باندې وپوهیږو، حیاتي ارزښت باندې هم وپوهیږو. یعنی د کیمیا علم ډېر اړین علم دی. د کیمیا د علم په اړه به نور معلومات په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته شریک کوم. خو اوس هم تاسو ته غواړم دومره ووایم چې د طب په برخه کې او همدارنګه د زراعت برخه کې او نورو برخو کې د کیمیا څخه په ډېره لوړه اندازه ګټه اخیستل کیږي. یعنی که چیرې د کیمیا علم نه وای، موږ به د فارماکولوژي او فارماسي په برخه کې هیڅ کومه رشته نه لرلی، یا کومه دوا نه لرلی، واکسین مو نه لرلی. دا ټول د کیمیا د علم په واسطه جوړیږي او موږ سره مرسته کوي. دویم بحث چې موږ باید په اړه وپوهیږو هغه ماده ده. هر هغه شی چې کتله په دا معنا یعنی وزن او حجم ولري او فضا کې یو ځای ونیسي، هغې ته ماده ویل کیږي. یعنی هر هغه شی، هر څه چې وي، فرق نه کوي چې هر شی وي، یوازې چې کتله یعنی وزن ولري، حجم ولري او په فضا کې یو ځای ونیسي. د فضا نه مطلب مثلا فرضاً کوټه ده، لاس دی، میز دی، د چوکۍ سر دی، د میز سر دی، د تختې سر دی، هر هغه ځای یا سطحه باندې چې وي. یعنی د فضا نه مطلب دغه دی. د بیلګې په ډول قلم، کتاب، میز، جامې، کټ او داسې نور شیان دا ټول یا ماده ده او مادې دي. فرضاً په دغه عکس کې که چیرې موږ وګورو، دا یوه نقشه ده. دا خپله هم ماده ده. ولې ماده ده؟ وزن لري او یو ځای هم نیولی. یا دا مڼه وګورو، دا مڼه یوه ماده ده. په بخښنې سره دا مڼه یوه ماده ده. ولې ماده ده؟ که ورته وګورو وزن لري. که چیرې دا مڼه موږ په لاس کې ونیسو نو زموږ لاس لږ دروندوالی پیدا کوي، نو دا مڼه وزن لري او یو ځای هم نیولی.
که د کتاب سره وګورو نو دومره ځای ته که موږ پام وکړو نو دا مڼې نیولی، همدارنګه خطکش په خپله کتاب او یا داسې نور شیان چې وزن کتله یعنې وزن او حجم ولري او فضا کې یو ځای ونیسي هغې ته ماده ویل کېږي. اوس راځو د مادې مکمل تشریح ته. د مثال په ډول یو قلم په نظر کې نیسو، یو قلم په نظر کې نیسو د بیلګې په ډول او د مثال په ډول چې موږ په مادې باندې په ښه ډول سره ځان پوه کړو. یو قلم چې کله په نظر کې نیسو نو وایو چې فرضاً وایو چې قلم ولې یوه ماده ده. موږ سره پوښتنه شوه چې قلم ولې یوه ماده ده. موږ ټول په دا پوهیږو چې قلم وزن لري، قلم وزن لري او حجم هم لري. یو ځل به تاسو ته د حجم په اړه هم معلومات درکړم. حجم په دا معنا چې څومره ځای نیولی، څومره ځای اشغال کړی او څومره ځای نیولی. د حجم نه مطلب هم دغه دی. او څومره اوږدوالی لري او داسې نور موارد دا ټول په حجم کې شامل دي او حجم هم لري. یعنې مطلب دا که چیرې موږ قلم په لاس کې واخلو نو موږ لږ څه وزن احساس کوو، لږ څه دروندوالی احساس کوو. نو قلم یوه ماده ده. ولې یوه ماده ده؟ د مادې لومړنی شرط یې پوره کړو. د مادې لومړنی شرط څه و؟ هغه دا و چې وزن ولري. د مادې لومړی شرط یې پوره کړو، وزن لري. قلم یوه ماده ده. موږ وویل چې قلم حجم لري. مطلب دا چې قلم په فضا کې یو ځای نیسي او د فضا نه مطلب دا چې کله مو قلم په لاس کې ونیسو یا په هر کوم بل څه باندې کېږدو نو زموږ د لاس یوه برخه نیسي یا د میز په سر کېږدو د میز یوه برخه نیسي. نو قلم یوه ماده ده. د مادې لومړی شرط دا و چې وزن ولري، هغه قلم پوره کړو، وزن لري. دویم شرط دا و چې حجم ولري او ځای ونیسي، هغه هم قلم پوره کړو، قلم حجم هم لري. نو په حقیقت کې موږ ویلی شو او په ټول ټال سره په عمومي توګه چې قلم یو چې ده یوه ماده ده. دا د مادې مکمله تشریح وه چې ما تاسو ته د قلم په مثال کې تشریح درکړه. بغیر د قلم نه هر هغه څه چې نور ماده، کتاب، قلم، کتابچه، میز، کمپیوټر، موبایل، جامې، تخته، مارکر، هر هغه څه چې وزن او حجم ولري هغې ته موږ ماده ویلی شو. اوس به راسم تاسو ته د مادې په اړه خلاص ډول باندې معلومات درکړم. یعنې د مادې خلاصه څه ده؟ د مادې خلاصه لومړی ټکی، هر هغه شی چې وزن او حجم ولري هغې ته ماده ویل کېږي. دا هغه بنیادي تعریف دی چې موږ باید په ښه ډول سره حفظ کړو او زده مو وي. دویم ټکی، زموږ په ماحول کې ټول شیان چې وزن او حجم لري هغې ته ماده ویلی شو. هر هغه څه زموږ په ماحول، زموږ په محیط کې وي. فرضاً موږ په یوه کوټه کې ناست یو، زموږ په محیط کې کتابچې شتون لري، باکس شتون لري، ګروپ شتون لري، دروازه شتون لري. دا ټول یوه مادې دي او دې ته موږ ماده ویلی شو. ماده مختلف حالت لري چې په راتلونکي لیکچر کې به یې موږ تاسو ته تدریس کوو او زه به تاسو ته په راتلونکي لیکچر کې د هغې په اړه معلومات درکوم. اوس راځم د ګراف په شکل تاسو ته ماده خلاصه کوم. ماده وزن لومړی شرط، دویم شرط حجم ولري. هر کله چې یو شی وزن جمع حجم ولري، یعنې وزن او حجم دواړه ولري، نو دا په حقیقت کې یوه ماده ده. د مادې لپاره نور تعریفات هم شته، خو په نور درسونو کې به د هغې په اړه معلومات درکړلی شي. مثلا د مادې په اړه یو تعریف دا دی چې هر هغه څه چې موږ په خپل 5 حواسو باندې حس کړلی شو هغې ته ماده ویلی شو. او داسې نور تعریفات چې په راتلونکي لیکچرونو کې د کیمیا په اړه موږ لولو او د پورتنیو صنفو لپاره دي. په هغې کې به زه تاسو ته د مادې په اړه نور تعریفات او نور حالات په اړه معلومات درکړم. له کتو، اورېدو او لوستلو څخه مو یوه نړۍ مننه. هیله لرم چې زموږ نوټونه مو ترلاسه کړي وي. په آخر کې تاسو ته دا وایم هغه نوټ چې زه تاسو ته د پاور پوینټ په شکل مې او د ویډیو په شکل مې درښودل دی، تاسو کولی شئ زموږ د ټلګرام له چینل څخه یې ترلاسه کړئ او بر له دې نه
که ترلاسه کول نشئ نو د همدغه ویډیو په منځ کې هم هماغه نوټ شتون لري چې تاسو په خپلو کتابچو کې دا نوټ له ځان سره ولیکئ. او که چیرې مو د پرنټ خدماتو ته لاسرسی لرلو نو ځان لپاره یې پرنټ کړئ. مننه، ښه وخت ولرئ او راتلونکي درس کې زموږ سره یو ځای شئ.